آیا تر اوسه کومې ادارې ته د دندې لپاره د کاري مرکې یا انټرویو لپاره تللی یئ؟ په کاري مرکه کې ولې د مقابل لوري تر اغېز لاندې راځو؟ که خپل ټول معلومات په سیوي کې ولیکو د کاري مرکې لپاره اړتیا څه ده؟ او څرنګه کولی شو چې یوه بریالۍ کاري مرکه ترسره کړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنو ته غواړم په دې ویډیو کې ځواب پیدا کړم. ویډیو تر پایه راسره وګورئ. که چیرې تاسو کومې ادارې ته سیوي ولیږئ نو مقابله اداره غواړي له تاسو څخه انټرویو واخلي او د انټرویو وخت له تاسو سره ټاکي. که چیرې تاسو ته احوال درکړل شي چې تاسو په دغه نیټه انټرویو ته حاضر شئ نو تاسو باید د انټرویو لپاره چمتوالی ونیسئ. د انټرویو یا کاري مرکې لپاره تاسو له دې امله غوښتل کیږي نوموړې ادارې ته چې د تاسو له خبرو څخه د تاسو قوي نقطې او تاسو کمزوري نقطې پیدا کړي او همدارنګه دغه اداره غواړي چې د ځان لپاره یو مناسب کس استخدام کړي. بل دا چې د تاسو سیوي او د تاسو خبرې سره مقایسه کوي او دروغ او رښتیا د دې سیوي او تاسو د خبرو څخه کشفوي. د کاري مرکې لپاره چمتوالی 3 پړاوونه لري. لومړی پړاو هغه کارونه دي چې تاسو باید د مرکې څخه مخکې هغه ترسره کړئ. دوهم پړاو هغه کارونه دي چې تاسو د کاري مرکې په لړ کې باید هغه ترسره کړئ. او دریم پړاو هغه کارونه دي چې تاسو کله چې مرکه خلاص شي یعنې له مرکې څخه وروسته باید هغه تاسو ترسره کړئ. لومړی راځم هغه چمتووالی او هغه کارونو ته چې د مرکې څخه مخکې تاسو باید ترسره کړئ. لومړنی کار چې تاسو کوئ تاسو باید د مرکې ځای، د مرکې وخت، د مرکې ساعت او د مرکې دقیقه نیټه له ځان سره یاداشت کړئ. دا د دې لامل کیږي چې تاسو په معین او مناسب وخت کې دغه ادارې ته د مرکې لپاره حاضر شئ. که چیرې تاسو ناوخته حاضر شئ ممکن تاسو د استخدام چانس له لاسه ورکړئ او که چیرې تاسو 1 ساعت یا 2 ساعته مخکې هلته لاړ شئ او دوی په اداره کې یا په دروازه کې یا په دهلیز کې منتظر وئ نو دوی ممکن دا فکر وکړي چې تاسو څومره عجله لرونکي کس یاستئ. او یا هم که چیرې تاسو په لاره کې بند پاتې شئ یا ونه رسیږئ ادارې ته نو تاسو کولی شئ له دې ادارې سره اړیکه ونیسئ او د خپلې ستونزې په باره کې هغوی ته ووایئ چې نن زه نشم کولی چې تاسو سره مرکه ترسره کړم. یعنې د اړیکې شمېره هم د تاسو سره لپاره ضرور ده. دوهم کار چې تاسو باید وکړئ هغه دا دی چې د اړوندې ادارې په اړه په هر څه ځان خبر کړئ. د دې ادارې هدفونه څه دي، د دې ادارې رسالت څه دی، د دې ادارې ماموریت څه دی، د دې ادارې رقیبان څوک دي، د اداره کوم کارونه ترسره کوي، په کومو برخو کې دا اداره کار کوي. دا د دې لامل کیږي کله چې تاسو هلته انټرویو ورکوئ، کله چې تاسو کاري مرکه ترسره کوئ خپلې وړتیاوې او د دې ادارې اړتیاوې یو له بل سره تطبیق کړئ او مقابل ادارې ته دا قناعت ورکړئ چې تاسو د دې دندې لپاره یو مناسب کس یاستئ. دریم کار چې تاسو باید ترسره کړئ هغه دا دی چې د خپل ځان په اړه څو پاراګرافونه تمرین کړئ چې زه څوک یم، کوم کارونه مې ترسره کړي دي، کومې وړتیاوې لرم او ولې د دې دندې لپاره مناسب کس یاستم. دا باید تاسو مخکې له دې چې مرکې ته لاړ شئ دا باید د ځان سره تمرین کړئ ځکه هلته تاسو دا ویل کیږي چې د خپل ځان په باره کې راته ووایه یا ولې تاسو باید موږ استخدام کړو. که چیرې تاسو دلته د خپل ځان په اړه سم معلومات ورنه کړئ یا خپلې وړتیاوې هلته سمې بیان نه کړئ نو ممکن د تاسو د انتخاب چانس کم شي. څلورم دا چې خپل بیرون مو ښکلی کړئ. خپل ویښتان مو باید ګډوډ نه وي، خپل بوټ مو باید ناپاک نه وي، تاسو بدن باید بد بوی ونه لري، تاسو کالي د ادارې ته په کتو سره یا باید رسمي او یا هم باید غیر رسمي وي، تاسو کالي باید منظم وي، اوتو وي او داسې یو کالي تاسو ونه غوندئ، داسې جامې تاسو ونه غوندئ چې هغلته د تاسو شخصیت تر پوښتنې لاندې راولي. نو لومړنی قضاوت چې د تاسو په وړاندې کیږي هغه د تاسو بیرون دی. خپل بیرون ته مو ډیره توجه وکړئ او کله چې کاري مرکې ته حاضریږئ تاسو بیرون باید ډیر مناسب او پاک وي. راځم دوهم پړاو ته. کله چې تاسو کاري مرکه ترسره کوئ او د کاري مرکې اتاق ته داخل شئ نو د مقابل لوري سره تاسو باید روغبړ وکړئ، ستړي مشي ورسره وکړئ او تاسو څیره باید ډیره خلاصه وي. داسې نه وي چې تاسو څیره ډیره قهرجنه غوندې معلومه شي او یا هم تاسو ډیر ښکته وګورئ او یا هم د مقابل لوري سترګو ته ډیر په دقت او ډیر خیره شئ. نو د مقابل لوري سره تاسو روغبړ وکړئ، مناسبه کلمې استفاده کړئ او له دې ادارې څخه مننه وکړئ چې تاسو د انټرویو لپاره انتخاب کړي یئ.
کله چې د انټرویو په لړ کې د تاسو څخه کومې پوښتنې کیږي یوازې پوښتنو ته پام وکړئ او مناسب ځوابونه ورکړئ. ځان ډېر لوړ مه معرفي کوئ چې هر څه باندې تاسو پوهیږئ بلکې رښتیني اوسئ. هغه څوک چې یې همغه ډول خپل ځان هغوی ته وړاندې کوي. د موضوع څخه څنډو ته مه ځئ چې د اصلي موضوع څخه تاسو ځانونه خارج کړئ. رښتیني اوسئ، یوازې سم ځوابونه ورکړئ. د خپلو ځوابونو په اړه فکر وکړئ. ژر ژر خبرې مه کوئ چې تاسو چې مقابل لوري داسې فکر وکړي چې تاسو تر تاثیر لاندې راغلي یئ، بلکې ځان په داسې ډول سره مقابل لوري ته وښایئ چې مقابل لوري تاسو تر تاثیر لاندې راولئ. د مرکې په لړ کې بعضې پوښتنې له تاسو څخه کیږي او بعضې پوښتنې به تاسو له مقابل لوري څخه وپوښتئ. هغه پوښتنې چې ډېرې اړینې دي چې تاسو باید حتما د مقابل لوري څخه وپوښتئ هغه دا ده چې د دې دندې چې تاسو هغې لپاره کاري مرکې ته غوښتل شوي یئ عنوان یې څه شی دی، جزئیات یې څه دي، کوم صلاحیتونه لري او کوم مسؤلیتونه لري. بله پوښتنه چې باید له دوی څخه وکړئ هغه د کار ځای دی. ډېر وخت داسې کیږي چې تاسو یو ځای کې یوه دفتر ته کاري مرکې ته غوښتل شوي یئ اما د کار موقعیت بل ځای وي. هغه ځای پوښتنه وکړئ چې دا په کوم ځای کې دی. د کار د دقیق ځای او محل په اړه حتما له مقابل لوري څخه پوښتنه وکړئ. ممکن داسې یو ځای وي هغه چې د تاسو د اوسېدو له ځای څخه ډېره فاصله ولري. درېیمه پوښتنه چې باید له مقابل لوري څخه وکړئ هغه کاري ورځې او کاري ساعتونه دي چې تاسو باید په کومو ورځو کې کار وکړئ او په کومو ساعتونو کې او هره ورځ څو ساعته باید تاسو کار وکړئ. ځکه ډېرې داسې ادارې دي لکه رستورانتونه چې هغه ته تاسو ممکن په رخصتیو کې او یا هم د جمعې پر ورځ هلته کار وکړئ. څلورمه پوښتنه چې تاسو باید له مقابل لوري څخه وکړئ هغه دا ده چې د دوی څخه وپوښتئ چې د تاسو په اداره کې حقوق او نورې ګټې د کومو اصولو او قوانینو په اساس تقسیمیږي یا کارمندانو ته یا کارکوونکو ته ورکول کیږي. له تاسو څخه بعضې وخت مقابل لوری دا پوښتنه کوي چې د تاسو کمزوري نقطه څه ده. نو که چیرې له تاسو څخه هم دا پوښتنه وشي نو تاسو که چیرې کومه واقعي کمزوري نقطه لرئ هغوی ته یې بیان کړئ. نو که چیرې تاسو کومه واقعي کمزورتیا لرئ هغه دوی ته بیان کړئ او داسې شکل سره دوی ته بیان کړئ تر څو هغه کمزوري نقطه مو په قوي نقطه باندې تبدیله شي. د بیلګې په توګه که چیرې تاسو د اکسل په پروګرام کې مشکل لرئ نو دوی ته داسې وښایاست چې زه د اکسل پروګرام باندې ډېر نه پوهیږم خو غواړم د اکسل کورس تعقیب کړم او دغه ستونزه مې زه له منځه یوسم. بله مهمه پوښتنه چې له تاسو څخه هلته پوښتل کیږي هغه دا ده چې تاسو ته ویل کیږي چې تاسو ولې موږ باید استخدام کړو، تاسو ولې له نورو څخه غوره کس یاستئ. نو دلته باید تاسو د خپلو وړتیاوو، د تاسو د خپلو تجربو او د خپل علم په باره کې هغوی ته ووایئ او دوی ته قناعت ورکړئ چې موږ ولې له دوی څخه غوره کس یاستو او موږ ولې د تاسو د ادارې لپاره مناسب کس یاستو. راځم دریم پړاو ته له مرکې څخه وروسته. کله چې د تاسو مرکه ختمه شي نو د مقابل لوري څخه مننه وکړئ چې خپل وخت تاسو ته په اختیار کې درکړلو او دا پوښتنه ورڅخه وکړئ چې تاسو څرنګه کولی شئ د انټرویو له نتیجې څخه ځان خبر کړئ. کله چې تاسو مقابل ادارې سره اړیکه ونیوله نو که چیرې تاسو ته مثبت ځواب درکړ چې تاسو انتخاب شوي یئ نو هلته تاسو لاړ شئ د هغوی سره قرارداد وکړئ. د قرارداد هره ماده په ډیره دقیقه توګه مطالعه کړئ تر څو تاسو داسې یو قرارداد ونه کړئ چې هغه د تاسو او یا هم د ادارې په زیان وي. او که چیرې تاسو ته منفي ځواب درکړل شي نو د مقابل لوري څخه دا پوښتنه مه کوئ چې زه ولې تاسو نه یم استخدام کړی. د دوی په تصمیم کې تاسو مداخله مه کوئ. دا و د کاري مرکې یا انټرویو په اړه معلومات چې په دریو مرحلو کې مې تاسو ته بیان کړل. هغه کارونه چې تاسو له مرکې څخه مخکې باید ترسره کړئ او هغه کارونه چې تاسو د مرکې په لړ کې ترسره کړئ او هغه کارونه چې تاسو له مرکې څخه وروسته باید ترسره کړئ. په پای کې دا ویډیو له خپلو ملګرو، دوستانو، انډیوالانو سره شریکه کړئ او زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د تلپاتې، ځواکمن او بریالي افغانستان په هیله.